زړی نشم کوي یار خبرې خبرې کوم خو پشمار خبرې عمر مې کم دی تجربه مې ډېره هر ځای مې کړي د ما یار خبرې څه مې غربت کې سترګې وغړې دي څه مې زده کړي د پلار خبرې نه چې د کور خبرې بار مه کوئ کور کې هم مه کوئ د بار خبرې هلته وروړمه د قلم خبرې چرته چې کېږي د ګزار خبرې په یو ټغر مې ټول راټول کړی که نه بس نور څنګه وي د کار خبرې په یو ټغر مې ټول راټول کړی که نه بس نور څنګه وي د کار خبرې ما پښتنو له په دې کم عمر کې اباسه کړي د لار خبرې او یو څوک دی چې په منځ کې لر او بر جدا کوي یو څوک دی چې په منځ کې لر او بر جدا کوي ما ویلې که تلونه زما سر جدا کوي باچا چرته یې وګوره دا ظلم دی که نه دی د مور نه چې ماشوم بچی نهر جدا کوي باچا چرته یې وګوره دا ظلم دی که نه دی د مور نه چې ماشوم بچی نهر جدا کوي ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي ډېره مننه ړانده دي یا کاڼه دي یا خر شوي دي دا خلک دا دومره پښتانه چې په یو ور جدا کوي که ډېرې شي که لږې شي پیسې د چا په کور کې خو دورونه په یو کور کې اکثر جدا کوي ګل زمان صاحب که ډېرې شي که لږې شي پیسې د چا په کور کې خو دورونه په یو کور کې اکثر جدا کوي اباسه د نړۍ دې مداریانو ته دې خیال دی اباسه پښتانه څه په هنر جدا کوي آخري غزل دی چې ته رانشي صنم کله بیلیږي په تصویر د زړه نه غم کله بیلیږي نه دا دومره لوی علم کله بیلیږي چې ته رانشي صنم کله بیلیږي په تصویر د زړه نه غم کله بیلیږي خواږه ورونه چم په چم کله بیلیږي نه دا دومره لوی علم کله بیلیږي ښکته پورته د یوې بچې ښکته پورته د یوې ابۍ بچي دي د زړه غوښې په تورخم کله بیلیږي ښکته پورته د یوې ابۍ بچي دي د زړه غوښې په تورخم کله بیلیږي د پښتون پختۍ په یو بل کې ورغوي پښتانه په دې رقم کله بیلیږي د نړۍ خلک دې بیل شي که بیلیږي خو عباس صاحب محترم کله بیلیږي ډېره مننه